ماته یو شیخ الحدیث څنګه ډېر لوی سره دی نو ما بس کړو چې زما په زړه کې دا ډېر احترام هغه ماته وی چې مفتی صاحب ماستا رسول الله تاسو درسونه چاشي تا الله دې لوی صلاحیت او ډېر ځکه خوشاله او طالبان هم دا ډېر خوشاله دي سبقونه هم ډېر وي یو خبره درته کوم په تور نصیحت او د خیر خواهی ماته چې ولا د سپر صاحب واکا نور خلکو ته دا کار پرېږده ته صلاحیت والا سړی ته دا درسونه کوه او نور څوک دغه کاسې څوک به دې کوم وجنې او دا وغه هغه خپله خبره وکړه چونکې لوی سړی و شیخ الحدیث و زما په زړه کې د هغه ډېر لوی قدر احترام دی نو زه خاموش چې هغه کله خبره ختمه کړه بیا ورته مې وویل مشر صاحب زما په زړه کې یو خبره وایي څه ما کله ناکله مې دا زړه مې چې دا درسونه پرېږدم ما ته وایي ولې ما ویل مړه دا درسونه پلار مولا کې دا زموږ کار څوک نه کوي دا خو ضروري دی اهم دی فرض دی دا څوک نه کوي وروسته کې چاته ویلو وایي ماړه وایي مفتونه چې بلا په دې کې ډېر توکل کړی په هغه نصیحت اثر نه کوي دا پکې ډېر جواب کړی پکې نصیحت په باندې اثر نه بهر نظر چا خپل مثال ایک لاکھ احادیث و حافظ عبداللہ درخواستی سے دیو لاکھ احادیث والا جنگوی سے پھر آگوستا اور جنگوی سے تاوئی چیزو پورا حافظ الحدیث شیخ الحدیث استاد و استازان و استازان و استاز داسیوں کا داستان کا حق دے سچ دے فک دے خدا ډېر ګران کار دی د دې رسول ګران دي زما ومانه بس خاموش نه چپ د جنګوي صاحب تقریر شته هغه نوم نه دی اغسته او مجھے بڑے شخصیت نے بولا او ما دې نصیحت وکړ وای ما ورته دوه ټوک الفاظو کې جواب ورکړ چې په ما د بزرګۍ ورو په ما چو دومره راته ووایه زما دا کار ټیک دی که غلط دی وایي هغه راته وایي ستا دا کار عظیمت دی وایي بیا ورته ما وایي چې د بزرګۍ ورو باندې ما چو خپله نشي کولی موږ خو ما دې کار ته پرېږده بعضې خلک هغه چې ته د هغوی واورې هغوی خپله نشي کولی خپله نه کوي خپله د خیر په غونډۍ ناست دي خپله تماشبین دي طالبه مشورې درکوي ستا صدر دم او ته پهله جماعت ته راشه بیا دې خبره وکړه چې جماعت ته نه راغلی او ما ستا پته واخیسته مونځ پاسېدېږي جماعت بربادېږي نه